سلامونه ګرانو محترمو لیدونکو، هیله ده روغ او جوړ به وئ راته دوستانو. نن زه بیا هم تاسو ته د یو نوي او ډېرې خوندورې ویډیو سره راغلی یم دوستانو. په دغه ویډیو کې موږ تاسو ته نن یو والټ معرفي کوو. دا والټ ټول د ټرست والټ په شکل ده. دغه والټ کې په اکاونټ جوړولو ملګرو تاسو کولی شئ بغیر له کوم کاره په وړیا ډول صرف یو کلیک سره په ورځ کې پیسې وګټئ. نو که دغه ډول ویډیوګانو سره شوق او علاقه لرئ، زموږ چینل سبسکرایب، د بیل آیکون هم په آل باندې کېږدئ او دغه ویډیو در سره لازمي لایک کړئ. راځو زه د ویډیو په طرف. زه به د خپله ډیټا هم دوستانو راوازه کم او دغه قلم به هم راواز کمه. نو دوستانو لومړی به موږ راځو دغه شکل یو والټ به له پلی سټوره ډاونلوډو په نوم د فوکس والټ. سمه ده، دا به څنګه ډاونلوډو؟ پلی سټور به خپل راواز کو، په سرچ کې به ورته ولیکو فوکس والټ. کله چې مو دا ولیکو دوستانو، دغه دوم مینه به تاسو دا دوم به راواخلئ، دغه به ډاونلوډ کو. کله چې مو ډاونلوډ کو دوستانو، همدغه ځای نه به اوپن کو. دغه کې به اوس خپل والټ جوړ کو، لکه د ټرست والټ په شکل دغه کې والټ جوړیږي. سمه ده. کله چې مو واس کو دوستانو، دغلته دوه آپشنه موږ ته راځي، کریټ والټ او امپورټ والټ. امپورټ والټ که چا مثلا دې کې مخکې اکاونټ جوړي او 12 عددونه یې ورسره امپورټ به وهي، خو موږ غواړو نوی والټ جوړ کړو، نو موږ به کریټ والټ آپشن به ووهئ. دغلته دوستانو دا ډول یو صفحه تاسو ته راځي. صحیح ده. دغلته به تاسو څه کوئ، دغه ګورئ څو آپشنې دي. دغلته تاسو څخه کوډ غواړي، د والټ لپاره هم کوډ. دغلته بیا همغه کوډ ورکوئ او په دغه ځای کې به ریفرل کوډ ورکوئ. ریفرل کوډ هم درته وایم چې څه ده. لومړی به راشو، دلته به یو کوډ ورکړو. مثلا څه ډول کوډ؟ مثلا زه ورکوم خان 123. دغلته بیا به هم داسې یو کوډ ورکوئ، خان 123. او په دغه بل ځای کې مې وویل انوایټ کوډ. انوایټ کوډ به دغه انوایټ کوډ دوستانو تاسو ورکوئ په صفحه د سکرین هم تاسو ته ښکاري او په ټلیګرام چینل کې هم همدا انوایټ کوډ به ورکوئ. د دې په کارولو سره تاسو ته دغه سایټ کې 50 پوینټه درکول کېږي چې هغه هم بیا درته هم څه په درخو. بیا به تاسو دوستانو دغه ټک ورته آن کوئ. صحیح ده. دا به ورته کلیک کوئ، دا به فعال کوئ او کنفرم باندې به کلیک کوئ. دغلته داسې آپشن راته راځي، تاسو به دوستانو راشئ، دغه یو به ووهئ. صحیح ده. دا به ووهئ او اوس به لږ انتظار کو دوستانو. دې نه وروسته کیدای شي تاسو ته صفحه توره راشي، خو زه به سکرین شاټ په شکل تاسو ته وایم. دا به ورته حل کوئ. صحیح ده. دا کاپچه به ورته تر ځای ورسوئ. نو دې نه وروسته دوستانو یو بله صفحه راځي. صحیح ده. لږ انتظار کوم، لوډینګ به واخلي. لوډینګ نه وروسته بله صفحه راځي. ښه نو دوستانو، ممکن اوس تاسو ته صفحه توره راشي، ځکه دغلته یې ښکاره لیکلي وي سکرین شاټ اجازه نشته له دغې برخې واخلئ، ځکه دغلته د والټ 12 کوډونه دي. نو تاسو به دوستانو هم دا ویو سیډ پارټ باندې کلیک کړئ. دوستانو دغلته تاسو ته د ټرست والټ په رقم 12 کوډونه درکوي. صحیح ده. تاسو ته 12 کوډونه درکوي. نو تاسو به دغلته کنفرم بیک اپ آپشن ووهئ. صحیح ده. تاسو ته یو آپشن درکوي کنفرم بیک اپ. کنفرم بیک اپ چې ووهئ دوستانو، بیرته به تاسو هغه کوډونه په منظم ډول لکه لومړنی کوم د دوم کوم د لکه ټرست والټ کې چې اکاونټ جوړوئ دغه ډول ساده لومړنی کوم د لومړنی به ولیکئ، دوم به کوم دوم به ولیکئ، نو دغه ډول به یې کوئ. او که چېرته مو دونه حوصله نه لرئ دا کار وکوئ، نو کنفرم بیک اپ نه لاندې بل آپشن ده ریمینډ لیټر، همدا آپشن به ووهئ. دغه لیکلو ته هم اړتیا نشته، خو ښه دا ده دوستانو تاسو کنفرم وکوئ، ځکه بیا بیرته هغه خپل والټ کولی شئ تاسو په بل موبایل کې راوباسئ. یعنې کله موبایل ورک کړئ یا والټ ډیلیټ کړئ. نو دغه د زموږ والټ جوړ شو. دغلته به اوس ملګرو موږ راشو، دغه آپشن به ووهو، شاته به راشو، بیک به شو. صحیح. دغه د زموږ والټ جوړ شو دوستانو. صحیح ده. دغه کې به اوس موږ هسې کړو ټولو. نو لومړی موږ دوستانو دغه د اتریوم نښه بدله کړو پولیګان ته. دا به کوم ځای نه بدلو؟ دې ته به راشو، دا پورته په اکاونټ باندې به کلیک کړو. صحیح ده. زه پې کلیک کوم. دغلته به دوستانو تاسو په دې اتریوم کلیک کوئ او دغه اتریوم به بدل کړئ پولیګان ته. دغه د لاندې پولیګان دی نه پولیګان، په همدې به کلیک کوئ. خلاص، بس دا وشو. دا جوړ شو دوستانو. دې کې به یو ایس ډي ټي هم راواز کړئ. یو ایس ډي ټي له کوم ځای وازېږي؟ دا پورته ګورئ جمع نښه ده، دا جمع به ووهو. دغلته ګورئ لومړي سر کې همدا لومړی یو ایس ډي ټي، په دې به کلیک کړو، دا به ایډ کړو. دغه دا هم ایډ شو، دی نه یو ایس ډي ټي هم ایډ شو. ښه دوستانو، والټ کې خو مو اکاونټ جوړ شو. دغه کې به اوس پیسې موږ څنګه ګټو، څنګه موږ ته د فری پیسې راکوي. د هغې لپاره به دوستانو تاسو راشئ، په دغه مای آپشن به کلیک کوئ. دغلته یو آپشن لري، په هغه کې موږ ته فری پیسې راکوي. صحیح ده. دغلته ګورئ دوستانو، څنګه چې مې ویلي وو انوایټ کوډ سره تاسو ته 50 پوینټه یا 50 کریډټ درکوي. نو دلته آپشن ګورئ دوستانو، دوه آپشنه دي، یو انوایټ لیکلی ده او یو مای کریډټ. تاسو به په همدې مای کریډټ باندې کلیک کوئ. دغلته اوس یو بله برخه موږ ته وازېږي. دلته ګورئ دوستانو، دغسې یو صفحه ده. په دغه کې به اوس موږ څه کوو دوستانو، دغه کې به موږ کولی شو کریډټ جمپ او د کریډټ په واسطه راشو، دغلته یو ایس ډي ټي واخلو. دا ګورئ، دا یو ایس ډي ټیانې موږ کولی شو فری ترلاسه کړو د کریډټ په واسطه. زه دا مور آپشن وهم. دلته ګورئ
0.1 USDT سل کریډټ 0.2 USDT یو نیم سل کریډټ 0.5 2.5 همدا شان 20 USDT 15000 کریډټو باندې تاسو اخیستی شئ. نو اوس مهمه دا ده چې دا کریډټ به موږ څنګه له دې څخه وړیا ډول ترلاسه کړو. کریډټ د ترلاسه کولو لپاره دوستانو تاسو ګورئ دغه چوکاټ وینئ، دغلته دا څو آپشنه دي، د دغه آپشنو په واسطه موږ کریډټ وړیا ترلاسه کولی شو. لومړنی آپشن چې د دوستانو ډیلی چیکن ده. ډیلی چیکن معنا تاسو به صرف ورځ کې راځئ او دغه کلیم آپشن به وهئ، تاسو ته فری پوینټ هر ورځ 10 پوینټه درکوي. لومړی له ورځ 20 او نور هر ورځ 10. زه راځم کلیم وهمه، صحیح ده. دا وګورئ ما ته څنګه شول، 20 دانې پوینټ یې راکړل. چیکن سکسسفولي 20 کریډټ یې راکړل، پورته به جمع شي. دا ګورئ 50 شول، 100 او یا شول را سره. راځم دا بله برخه درته ښیم دوستانو، انوایټ فرند برخه ده. د انوایټ فرند یا د ریفرال ګیری په دې به کلیک کم. دغلته دوستانو د انوایټ په کولو هر انوایټ سره تاسو ته 100 دانې کریډټ درکوي. څنګه به تاسو خپل یو څوک انوایټ کوئ، دغلته ګورئ دوستانو ګیټ مای انوایټ کوډ، په دغه به کلیک کوئ، تاسو ته انوایټ کوډ درکوي. خپل د انوایټ کوډ به واخلئ، مقابل کس ته به هغه کوي چې هغه د والټ له پلی سټور ډاونلوډ کړي او تاسو به خپل کوډ ورکړئ چې تاسو کوډ وکاروئ، نو تاسو ته بس 100 کریډټ درکړي او هغه ته به 50 کریډټ دی. خپل کوډ د اخیستلو لپاره به په دې ګیټ مای انوایټ کوډ کلیک کوئ، بیا تاسو ته یو کاپچا راځي، کاپچا به حل کوئ، بیا تاسو ته انوایټ کوډ درکوي همدغه برخه کې. هغه به بیا نور خپل ملګرو سره شیر کوئ او هغوی په انوایټ 100 پوینټه تاسو ته 50 هغوی ته ورکوي. دریم آپشن دوستانو کمپلیټ سواپ، یعنی تاسو یو سواپ وکوئ په دغه والټ کې. سواپ څه معنا دوستانو، مثلا سواپ باندې به ډېر پوهیږئ. سواپ معنا تاسو سره په والټ کې USDT د هغه بدله کوي، ټرونو ته یا ټرون د پولیګان ته بدل کوي. مقصد یو کرنسي بلې کرنسي ته بدل کوي. فکر کوم 3 ځلې باید دا کار وکوئ یا یو ځلې، نو تاسو ته 1500 پوینټ درکوي یا 1500 کریډټ درکوي. دریمه برخه دوستانو هولډ، دغه هولډ سیمپلی کړئ. دغه برخه باندې نه پوهېږم چې څه ده، خو که تاسو چېرته اپلای ووهئ نو دا پروګرس ته ځي او فکر کومه د وخت په تېرېدو به دغه پوینټ درکوي. او بله برخه چې موږ ته پوینټ اخیستلی شو جوین د کمیونټي د دوی ټویټر بیټ فالو کوي، د دوی ټلیګرام او د دوی ډسکویر چینلو ته شپېته هغه درکوي، تاسو ته کریډټ درکوي. او بل ایکسپلور NFT پروګرام ده چې دې ته هم اپلای ووهئ دوستانو، دا نور خپله فکر کوم تاسو ته درکوي، نور اړتیا نشته کوم څه کار وکوئ. خو ټولو نه دوستانو پوینټونو د اخیستلو لپاره 2 برخې، یو ډیلی چیکن مو باید له یاده ونه وځي، یعنې هر ورځ راځئ یو ځل په دغه برخه کلیک کوئ، هر سهار راځئ کلیک کوئ، او یو انوایټ برخه ډېر ښه پوینټونه ورکوي. نو دغه 2 برخو کې ډېر ښه پوینټونه دي یا همغه کریډټ ده. نو دا کریډټ چې موږ جمع کړو دوستانو، دا به موږ څنګه د USDT ته بدلو، صحیح ده. دغلته ګورئ زه راځم دغه پورته مور آپشن وهم چې مکمل راته واس شي، نو زه راځم مور آپشن وهم دوستانو. دغلته ګورئ دا USDT یعنې موږ په کریډټ اخیستی سو. 100 کریډټ چې تاسو دوستانو پوره کړئ، دغه آپشن تاسو ته په زیړ رنګ کې راځي، ایکسچینج تاسو ته لیکي. ایکسچینج چې ووهئ 100 کریډټ درنه کټ کوي او تاسو ته ډایرکټ USDT درکوي چې هغه به زه هم تاسو ته دروښیم. او بل دغه سپین آپشن ده، داسې په درکوي دوستانو. دغه نه بالکل تیر شي، دغه سره کار مه لرئ، دا هر سپین په 20 کریډټو تاویږي. زه راځم خپل اصلي اکاونټ ته دوستانو. ښه نو دوستانو زه خپل اصلي اکاونټ ته راغلم، دلته چې ګورئ ما 3 ځلې کلیم هم کړی، USDT مې هم ترېنه اخیستې. نو زه راځم مای برخې ته، کریډټ برخې ته. ګورئ په دغه کې ما سره دوستانو 222 کریډټ هم دي او دغلته ګورئ دا یې ما سره لومړنی آپشن ما ته په زیړ رنګ کې راغلی، یعنې زه کولی شم په دې کلیک وکړم او دا ایکسچینج کړم او ما ته 0.1 USDT راکوي. خو زه فعلا نه غواړم دا ایکسچینج کړم، ځکه نن ورځ ما کړی ده، په ورځ کې یو ځل تاسو ایکسچینج کولی شئ. نو دغه دوستانو د دې برخه وه. اوس راځو دې ته چې دې نه وډرا څنګه کېږي. دا دوستانو ټول ټرس والټ په رقم د وډرا باندې به نور تاسو پوهئ، زما ویلو ته اړتیا نشته. نو تاسو USDT دوستانو د دغه څخه کلیم کوئ، تاسو باید د لیږلو لپاره یو اندازه میټیک خپل اکاونټ کې ولرئ د فیس لپاره. نو زه راځم په USDT کلیک کوم، دلته ګورئ سینډ آپشن به ووهو، غواړئ دا USDT هر ځای ته ولېږئ، خپل باینانس ټرس والټ یا بل والټ نه به USDT میټیک یا پولیګان ادرس واخلئ، دلته به واچوئ، اندازه به ولیکئ، کنفرم به وایي. 100 په 100 دوستانو وډرا تاسو ته درکوي. وډرا ثبوت په صفحه هم وینئ او دغه یو والټ د ملګرو کوم اپس نه ده چې ستاسو وډرا درنه کړي، بنده کړي یا بل څوک، نو دا والټ ده ټول لکه ټرس والټ په رقم. که څه تاسو په دغه برخې دی نه فری پیسې واخلئ یا خپله دې کې مو ډیپوزیټ کړی نو وډرا کولی شئ، هېڅ کوم مشکل نه لري. نو دوستانو دغه ویډیو همدومره و، زموږ نورو ښکلو ویډیوګانو ته انتظار شئ. ډېر ښکلي اپلیکیشنونه را سره دي چې تاسو ته یې معرفي کوم. نو زه هم در څخه نور اجازه اخلم. د خدای په